صلى الله عليه وسلم 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 ولی وای ځکه چې امیر المؤمنین هغه په خلکو باندې ولایت لري. ولایت دا تنفیذ القول علی الغیر، چې تا خبر په بل چا باندې ومنل سي، په بل چا باندې لازم سي، دې ته ولایت وایي. امیر المؤمنین دا ولایت عامه لري، یعنی په ټول مسلمانانو باندې ولایت لري. ولایت خاصه دا کافر ته حاصل نه ده، لکه هغه شهادت ده نو یا قضا ده، چې هغه ولایت خاصه ده. نو سیو شاهد او قاضي کافر نسی کېدی، امیر المؤمنین خو په طریق الاولا نشي کېدی. یعنی کافر سی په مسلمان ولایت خاصه نه لري، ولایت عامه خو بالکل نه لري. بل دلیل په دې باندې ویلی دا قول دی باری تعالی: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولن يجعل الله، الله به هرگز ونه ګرځوي کافرانو ته په مؤمنانو باندې سبیلا لار، یعنی الله به کافر ته په مؤمن لاره جوړه نه کړي. نو چې الله کافر ته په مؤمن لاره نه جوړوي، نو تر دې به لو لار چیرته وي چې کافر امیر سي، چې کافر، نو کافر خو امیر بالکل نه جوړوي. دا اگر که ظاهرا خبر ده چې الله تعالی کافر، الله تعالی کافرانو ته په مؤمنانو لار نه جوړوي، ظاهرا کلام خبری ده، یعنی الله خبر ورکړی چې داسې به نه کېږي، خو معنا انشائي ده، یعنی داسې مه کوئ، کافر ته په مسلمان باندې لار مه جوړوئ. همدا وجه ده کافر په مسلمان شاهدي نسی ویلی، کافر په مسلمانانو قاضي نسی جوړېدی، کافر په مسلمانانو امیر نسی جوړېدی، ځکه دا بیا کافر ته په مسلمان باندې لار جوړه سي. بل دلیل په دې باندې داسې ویلی ده، نبی صلی الله علیه وسلم سره یو وخت غزوې ته یو کافر روان و. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل ته دا شهادت وایې چې لا اله الا الله او محمد رسول الله؟ هغه ویل نه دا خو نه وایم. نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویل بیرته تاوسه، ما سره به نه ځې. انا لا نستعین بمشرک، مونږ په مشرک باندې مدد نه غواړو چې مشرک له موږ سره مددګار سي او موږ به په ده باندې مدد غواړو. نو چې کله په مشرک باندې مدد نه ده جایز، سرل دي چې امیر هم ته سلطنت هم دي تایي، په کافر استعانت نه ده جایز. نو د هغو امیر کول خو به طریق اولا نه دي جایز، چې امارت دي تایي، قدرت دي تایي، سلطه دي تایي، ته به په کافر استعانت نه غواړې، له هغو چې به نصرت نه غواړې. نو داسې تا هغه راواخلې امیر کې، دا خو بالکل جواز نه لري. دریم دلیل یې داسې ویلی ده چې کافر دا امیر نسی کېدی. الله تعالی ویلي یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. وای ای مؤمنانو تاسې اطاعت وکړئ د الله او د نبی صلی الله علیه وسلم او د هغو خلکو اولی الامر منکم چې تاسې د کارونو واګې د هغو په لاس کې وي. شما اطاعت بکنید الله و رسول الله را و آنان را که امورات شما در دست آنها باشد. دلته وای و اولی الامر او هغسې کارونه په لاس کې وي د هغو منکم د تاسو نه، یعنی دا اولو الامر به د تاسو نه وي. نو الله تعالی د مطلق امیر اطاعت نه ده واجب کړی، الله تعالی د هغو امراو اطاعت واجب کړی چې هغه منکم وي، له تاسې نه وي. موږ خو مسلمانان یو، یعنی چې هغه امیران هم له موږ نه وي، د موږ په شان مسلمانان وي، هغه کافران نه وي. دا شرط دا اتفاقی ده چې امیر د مسلمانانو دا به مؤمن وي، دا به مسلمان وي. دا شرط اتفاقی ده، په دې کې هیڅوک مخالف نشته. دویم، امیر دا به صاحب د تکلیف وي. تکلیف څه مطلب؟ یعنی دی به مکلف وي، مکلف بنده به وي، غیر مکلف به نه وي.
د دې مطلب دا چې دی به عاقل وي، لیونی به نه وي، دی به بالغ وي، صغیر کوچنی به نه وی. امیر ای باید شخص مکلف باشد، صاحب تکلیف باشد، صاحب مکلفیت باشد. چه مطلب؟ یعنی دیوانه نباشه، لیونی مکلف نده، یعنی صغیر بچه نباشه، صغیر مکلف نیست. دا شرط دا هم اتفاقی ده. ولی اتفاقی ده؟ وای ځکه صغیر او لیونی په ځان ولایت نه لري. ولایت مو ویل تنفیذ القول علی الغیر، چې تا خبر په بل چا باندې وچلیږي که ګپې تو سره دیگه کس نافذ شوه، ایره ولایت میگن. صغیر خو په ځان باندې ولایت نه لري، لیونی په ځان ولایت نه لري، نو هغه به څنګه امیر سي چې دی بیا په بل باندې ولایت ولري؟ ولایت علی الغیر دا خو فرع دی ولایت علی نفسه. ولایت به دیگه کس یه فرع این است که همی ولی به جان خود ولایت داشته باشه. کوچنی او لیونی په ځان ولایت نه لري، نو دا به په بل څه ولایت ولري. نو امیر د مسلمانانو هغه کوچنی او لیونی دام نسی کېدی. دریم دا هم اتفاقی ده چې امیر به مکلف بنده وي. دریم شرط الذکورتو، امیر به نارینه وي، امیر عام، امیر المؤمنین. دا به نارینه وي، رجل به وي، مرد باشه، زن یه امیر نمیشه. په دې کې یو حدیث شریف راغلی ده، د بخاری شریف روایت ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لن یفلح قوم ولو امرهم امرأه. لن یفلح، هرگز به کامیاب نسی، قوم اغا قوم ولو سدی وسپاری که یا تسلیم بکنه امرهم خپل امر امرأتن خزیته. هرگز به کامیاب نسی اغا قوم چې هغه خپل کار خزو ته وسپاری. او قوم هرگز کامیاب نمیشه که کارهای خود را به زن تسلیم بکنه. رواه البخاری. دا حدیث شریف نبی علیه الصلاة والسلام هغه وخت ویل کله چې د نبی اسلام په زمانه کې هلته دوه لو امپراتوري وې، یو د فارس امپراتوري وه او بل د روم امپراتوري وه. دا د فارس امپراتوري دې ته به کسرا ویل، دا مجوس ول، آتش پرستان ول. ا د روم امپراتوري هغې ته به روم امپراتوري هغې ته به دې ته کسرا ویل، هغه ته قیصر ویل. هغه نصارا ول، عیسایان ول. نو د نبی اسلام په زمانه کې دغه د کسرا په امپراتوري کې یو امپراتور مړ سو، د هغه په ځای باندې بیا د هغه لور هغه خلکو پاچا کړه، د پارس خلکو امپراتوره یې کړه. نبی علیه الصلاة والسلام ته چې خبر ورسېدو، نبی علیه الصلاة والسلام ویل وای دا قوم به چېرته هم کامیاب نسي. همغه بیا د اسلام په مقابله کې اول سقوط سی وکړو، هغه دغه د فارس د کسرا د مجوسو امپراتوري دی اول سقوط وکړو. دا تقریبا په دغه 18 هجري په 18 هجري په دې کې ذاتي قصه ختمه سوه، ټول امپراتوري ختمه سوه. یعنی د نبی اسلام له حدیث نه وروسته تقریبا داسې 8-9 کاله وروسته هغه امپراتوري ټوله زوال ته ولاړه، ختمه شوه. نو لن یفلح قوم، هغه قوم به کامیاب نسی ولو امرهم امرأه، چې دی تنفیذ د امارت وکړي یا د خپل کار وکړي امرأه ښځې ته. دویم دلیل داسې ویلی چې امارت کې بعضې کارونه وي چې هغه د ښځې له توان او برداشت طاقت نه اوچت وي. لکه مثلا امیر المؤمنین هغې ته د ټول ملک د دفاع مسئولیت ورله غاړي. دا یو داسې کار ده چې هغه د ښځې له توان او طاقت نه وتلې خبر ده. نو له دې وجې نه ښځه دا امیر عام نسي کېدی. دا هم د مسلمانانو منځ کې اتفاقي شرط ده، څوک پکې مخالف نسته. څلورم الکفایتو، په امیر کې به کفایت او صلاحیت وي. ته به داسې څوک امیر جوړوې چې هغه به د امارت لپاره صالح وي،
کفایت کوونکی به یعنی هغه به دا امارت او دا کارونه دا د خلافت امورات دا به دی په مخ بیولی سي. امیر باید آدم با صلاحیت و با کفایت باشه و شایستگی داشته باشه که کارهای امارت را به پیش ببره. دا شرط هم اتفاقی ده، یعنی دی به سیاسی بصیرت لري دا یو، او دی به د جنگ د دفاع په اموراتو باندې بلدتیا لري. دغه صلاحیتونه به په ده کې وي، بیا به دی امیر جوړیږي. که دا صلاحیتونه پکې نه وو، یعنی ده کې صلاحیت و کفایت نه وو، بیا اتفاقی خبره ده چې دی امیر جوړېدی نسی. پنځم، امیر به حر وي، یعنی آزاد به وي، د چا غلام به نه وي، غلام نباشه. د دې دلیل هم هماغه ده چې امیر دا خو ولایت عامه لري او غلام هغه په ځان باندې ولایت نه لري، او ولایت علی الغیر هغه فرع د ولایت علی نفسه ده، یا په بل اصطلاح دا ولایت متعدیه چې ته په بل ولایت ولري، دا فرع د دې ده چې سړی به ولایت لازمي لري، په ځان به ولایت لري. ولایت به مردم که تنفیذ قول تو سر مردم شود. ولایت متعدی یه فرع این است که آدم ولایت لازمی داشته باشه، یعنی به جان خود ولایت داشته باشه. ولایت مویل تنفیذ القول علی الغیر. دی غلام خبره په ځان نه ده نافذه، غلام په ځان ولایت نه لري، نو په غیر به څه لري. دا شرط هم اتفاقی ده. شپږم شرط، شپږم هغه سلامت دا خلاصو. دا پنځه هغه شرطونه اوس دا اتفاقي وو. اوس بعضې شرطونه دي په هغې کې اختلاف ده، ځینې علمای شرط بولي، ځینې علمای نه بولي. هغه کوم دي؟ اول عدالت. عدالت دا به یې ور تعریف کو. عدالت دا په اصل لغت کې مصدر ده، باب حسنه یحسنو ده. عدل یعدلو عدالتا فهو عدل وعادل. صفت مشبه عدل راځي مصدر ده، او اسم فاعل عادل راځي. عدالت دا انصاف توای لغتا. عدل القاضي، قاضي عدل وکړو د مابین د خصمینو کې، مابین د مدعی او مدعا علیه. عدل په اصطلاح کې چاته وایي؟ عدل په اصطلاح کې هي الصلاح في الدين والمروءة باستعمال ما يجمله ويزينه وتجنب ما يدنسه ويشينه. عدالت دا صلاح توای چې سړی په دین کې نیک صالح شخص وي او له دو سره مروت ځوانمردي وي، یعنی دی جوان مرد وي. جوان مرد یا مروت دې ته وایي چې سپک سپک کارونه نه کوي، کارای خسیس خسیس را نه میکنه. ښه، په دې کې څنګه صلاحیت وي؟ یعنی دی داسې کارونه کوي چې هغه د ته زیب و زینت ورکوي، او داسې کارونه نه کوي چې هغه دی بدرنګه کوي. دې ته عدالت وایي. جمهور فقها وایي امیر عام دا به عادل وي. عدالت دا پکې شرط ده. فاسق دا امیر نسی جوړېدی. البته که عادل نه و بیا فاسق هم کېدی سي، خو اول به عادل وي. جمهور په دې کې دوه دلیله وایي. یو دلیل دا آیت شریف وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. کله چې الله تعالی د ابراهیم علیه السلام امتحان وکړو په یو څو خبرو، فَأَتَمَّهُنَّ. ابراهیم علیه السلام هغه خبرې سر ته ورسولې. الله ورته وویل قال إني جاعلك للناس اماما. زه ګرځونکی د تا یم امام، مقتدا، پیشوا د خلکو. ابراهیم علیه السلام وویل ومن ذریتي، یا الله ته مال اولادینم امامان جوړ کړه. الله وویل لا ینال عهد الظالمین، نه رسیږي وعده د امامت زما ظالمانو ته، یعنی ظالمان دا امیران نه جوړیږي. د دې آیت په تفسیر کې مجاهد ویلی دی. مجاهد دا یو لوی مفسر ده، له جملې د تابعینو نه ده.
یعنی لا اجعل اماما ظالما، زه ظالم امام نه جوړوم، یقتدا به چې خلک به په دې پسې روان وي. هذا القياس. جساس دا یو حنفي عالم ده، هغه ویلی دي فثبت بهذه الآية بطلان امامة الفاسق. وای په دې باندې ثابته سوه لا ینال عهد الظالمین، نه رسیږي د ما وعده د امامت ظالمانو ته. په دې ثابت سو بطلان امامة الفاسق، چې د فاسق امامت دا باطل ده. وانه لا يكون خلیفه، او دا فاسق خلیفه هم نسی جوړېدی. یو مالکی عالم ده ابن خویز منداد، هغه وی وکل من کان ظالما، هر څوک چې ظالمي لم یکن نبیا، دا نه نبی کېدی سي، ولا خلیفتا، نه خلیفه کېدی سي، ولا حاکما، نه قاضي کېدی سي، ولا مفتیا، او نه مفتی کېدی سي، ولا امام صلاتن، نه د لمانځه امام جوړېدی سي، ولا يقبل عنه ما يرويه، او نه د روایت قبلیږي که چېرته دی په احادیثو کې کوم روایت نقل کی عن صاحب الشریعه لجانب د نبی علیه الصلاة والسلام، از طرف نبی علیه الصلاة والسلام. ولا تقبل شهادته في الاحکام، او د شهادت هم نه قبلیږي که چېرته دی په مال په دولت په یو دعوا کې گواهی ووایي. غیر انه لا يعزل، خو وایي که یو امیر اول عادل و بیا وروسته فاسق سو، وایي دا به نه عزل کیږي خود به خود تر څو چې اهل الحل والعقد عزل نه کیږي. دا د جمهور فقهاو رایه ده. احناف د وای ظالم غیر عادل، غیر عادل هم خلیفه جوړېدی سي، امیر جوړېدی سي. وای اولا دا ده، بهتره دا ده چې امیر المؤمنین دا به عادل وي، خو که عادل نه ولو ظالم و هم د په امارت کې څه مشکل نسته. ولی د حنفي فقه لوی عالم د شمس الائمه السرخسی، هغه وایي ته خو چې دا شرط ولګوي چې امیر المؤمنین دا به عادل وي. عادل عمرا خو له خلفای راشدینو نه را دې خواته ډېر محدود، که چېرته نور داسې عادلان خلیفګان پیدا سي، لکه مثال عمر ابن عبدالعزیز و معاویه رضی الله عنه داسې نور خو ټول هغسې خلیفګانو چې یو به راغی ورور به مړ کړو، بل به راغی پلار به مړ کړو، بل به راغی دنیا به تباه کړه، بیا به خپل خلافت ونیو. دا خو محدود یو څو خلیفګان دي. شمس الائمه سرخسی رحمه الله وایي ولكننا نقول، وایي موږ د جمهور مقابل کې وایو جواب کې الفسق لا يخرجه من ان يكون اهلا للامامه. فسق امام له امامت چې نه باسي، امیر له امارت نه باسي. فإن الأئمة بعد الخلفاء الراشدين، وإذا كدا إمامان پس لخلفاء راشدين قل ما يخلو واحد منهم عن فسق. وإذا دا ډېر کم واقع سوي دي، بسیار کم واقع شده که یک خلیفه بعد الصحابه کرام یا از فسق خالی باشه. فالقول بخروجه من ان يكون اماما بالفسق، نو که څوک وایي دا فتوا ورکوي چې امام فاسق سو دا له خلافت نه ووتل، یؤدي الى فساد عظیم، دا به مفضي سو لوی فساد لره. ولې خو چې معمولي ګناه یې وکړه ذاتي خلافت ختم سو، خلک به مقابل کې راجګ سي، نو ذاتي به قتل و قتال شروع. امیر حسینی بیا خو درک ذاتي معلوم ده څنګه حال. دویم هغه شرط چې په هغو کې اختلاف ده، هغه شرط د اجتهاد. اجتهاد دا په لغت کې کوشش کولو ته وایي. اجتهاد یجتهد اجتهاد باب د افتعال ده، لجهد یا لجهد. جهد دا کوشش ته وایي، جهد دا مشقت ته وایي. اجتهاد په یو شي کې ډېر مشقت تکلیف کول، اجتهاد په یو شي کې دومره تکلیف کول چې اخر سړی په مشقت کې ولویږي، په عذاب سی. اجتهاد در یک چیز بسیار کوشش کردن، آنقدر کوشش کردن که آدم آخر در تکلیف و در مشقت واقع شود، دیتا اجتهاد وای. لغتاً اجتهاد په اصطلاح کې بذل الوسع، مصرفول دی طاقت دی لدرک حکم شرعی، لپاره درک دی حکم شرعی. بذل الوسع مصرفول دی خپل طاقت لدرک حکم شرعی، لپاره دی فهم دی او حکم شرعی. په یو شرعي مسله کې سوچ وکړي دا شرعي مسله له قرآن حدیث نه راوباسي، دې ته اجتهاد وایي.
او څوک چې دا کوشش وکړي هغه ته مجتهد وایي. جمهور فقها وایي امیر المؤمنین دا به مجتهد وي، یعنی دی به دومره فقاهت لري، دومره علم به لري په قرآن و حدیث، په حلال و په حرام، په دې کې به دونه علم لري چې یو نوې مسله راسي په قرآن حدیث کې د هغو تصریح نه وي، دی به کولی شي په خپل اجتهاد و کوشش د هغې استنباط وکړي. جمهور فقها میگه امیر المؤمنین باید آنقدر علمیت داشته باشه در قرآن و در حدیث، آنقدر مهارت داشته باشه اگر یک مسئله نو بیایه یه او فکر کرده او را به فکر استنباط و استخراج بتانه. دا اجتهاد، دا شرط ده. دا د جمهور و قول ده. جمهور و دلائل تاسو ورته وګورئ. اول دلیل د دوی دا ده وایي امیر المؤمنین ته خاص مسائل راوړاندې کیږي، نو که دی په خپله مجتهد نه وي نو دی به په هغو مسایلو کې معطل سي، د هغو مسایلو حل به نسي کولی. په علمي لحاظ دته نوي مسایل راپیښ سي، په سیاسي لحاظ باندې دته نوي مسایل راوړاندې شي، نو که دی د اجتهاد خاوند نه وي نو دی به په هغو کې عاجز سي، نو خلافت امارت کارونه به ځینې خراب سي، نو باید دی مجتهد وي. بل دلیل په صحابهو کې تر ټولو لوی عالم سی و هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. نبی علیه الصلاة والسلام ابوبکر صدیق رضی الله عنه امام الصلاة وګرځاوه، او بیا چې نبی اسلام وفات شو، نبی اسلام دی په خپل ځوان باندې خپل امام الصلاة د لمانځه امام وګرځاوه. د نبی علیه الصلاة والسلام په حیات کې تقریبا 19 لمنځونه دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورکړو. چې نبی اسلام کله وفات شو بیا صحابه و ابوبکر صدیق صاحب خپل امیر الخلیفه جوړ کو، خلیفه د نبی علیه الصلاة والسلام، ځکه دی په ټولو کې اعلم و، په ټولو کې لوی عالم و، لوی مجتهد و. او دغه نتیجه هم دا سوله چې نبی اسلام له وفات نه لوی وقایع را موجود سول. بعضې له زکات نه منکر سو، بعضو خلکو د نبوت دعوې وکړې، بعضې مرتدین سو، بیخیا خپل پلرني دین شرک و کفر ته رجوع وکړه. په دې کې بعضې صحابه سره د زکات د مانعینو مقابله کې حضرت عمر تنهو سړي ته هم لا شک پیدا و. حضرت عمر په شان باندې سړي ته یو ورځ راغی ابوبکر ته وایي ابوبکر ته څنګه له داسې خلکو سره جنګ کوې؟ هغه کلمه وایي ته جنګ ورسره کوې؟ ابوبکر رضی الله تعالی عنه ورته ویل وایي ما دې په الله قسم وي چې نبی اسلام ته یو پړی ورکول او ماتې نه راکوي، زه به له دوی سره جنګېږم. هماغه اوس بیا یې جهاد شروع کړو، هغه مانعین د زکات هم ختم کړو، د نبوت دعوې چې کړي وي هغه هم ختم کړو، هغه مرتدین چې بیخي ارتداد و شرک ته رجوع کړي هغه هم ختم کړو. دا که ابوبکر صدیق صاحب لوی صاحب د علم نه وای، په اصطلاح لوی مجتهد نه وای، دا ټول صحابه دغو حالاتو ته تیارولی نه سوی، ځکه خدای هم ذاتې په شک کې و. حضرت عمر تنو په شان باندې یو بنده هغه په تردد کې و، نو چې هغه په تردد کې خدای نبی اسلام چې کله وفات سو وفات سو عمر تنو توره راویستله، وایي که چا ویل چې نبی اسلام وفات سوی زه بیا سر ور پرې کړم، دا چا ویل؟ هغه تللی ده د الله حضور ته بېرته به راځي لکه موسی علیه السلام چې تور ته تللی و. ابوبکر تنهو راغی هغه ورته وایي ته کښېنه، عمر تنهو نه کښېنستل. ابوبکر ولاړ رضی الله عنه د نبی اسلام حجرې ته ورغی، هغه وفات و، پرده پې پرده وه، پیدا یې جنرال لرې کړه، په مخ باندې یې مچ کړو، وایي یا رسول الله دا هغه مرګ و چې الله تا ته لیکلی و، له دې نه وروسته چې الله تا را ژوندی کړي بیا به ته بیا نه مړ کېږي. بېرته راووتل، عمر تانو ته بیا وویل وایي کښېنه، هغه خپل تقریر کوی. ابوبکر خپله شروع سو، تقریر یې شروع کړو، حمد صلات یې وویل، له هغې نه وروسته ویل الا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. دا بیان سے شروع که حضرت عمر تان ہوا و ما سکویلز دا آیت اوس نازل شود، ما فکر کردم که آیت امیال نازل شده و جای پا جای باندی کینستل پا دغو حالت که نه ده، پا دغو وقتی د نبی اسلام دی وفات وخت دا د ابوبکر صدیق صاحب علمیت و پوهه و د هغو هغه قاطع تصمیم و چې د صحابه ورته قناعت ورکړو. دومره لوی
کار یې کړی د ابوبکر صدیق الطانوس دا هېڅ هم نه سوی کولی موږ ته د امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله هغسې کله وفات شو څو کاله طالبانو د هغو مرګ پټ کړی دوه کاله 2 میاشتې ولې پټ کړی دی ویل چې لانجه جوړه نه شي څه دا ونشي څه دا ونشي دا اصلا دی ویل دا طالبانو ډېر لوی کار وکړو زه ورته بیخي لوی کار نه وایم زه هم لوی کار چا وکړو ابوبکر صدیق الطانوس جای په جای خبرم ښکاره کړه او د نبی علیه صلات وسلام وفات لوی مصیبت و که د ملا عمر صاحب د نبی علیه صلات وسلام خو ابوبکر صدیق صاحب هغه مجتهد و هغه عالم و چې جای په جای خبرم ښکاره کړه ټولې قانیم کړو ټولې تسلیم هم کړو هېڅ پټولو دې ته حاجت هم پاته نه سو د ابوبکر علمیتو د هغو پوهې ته سړی بلکل تعجب حیران سي نو امیر المؤمنین هغه باید یو لوی فقیه یو لوی عالم وي چې هغه د داسې سختو حالاتو کې داسې موقف ونیسي چې په اصلاح جای په جای خلکو ته قناعت ورکړي او نور درته څوک شک و تردد ونه کړي داسې چل دا یې جمهور رایه احناف په دې کې وایي بهتره خبره دا ده چې امیر المؤمنین دا عالم او مجاهد وي دا څه شی وي عالم غلط شو عالم او مجتهد وي دا بهتره خبره ده خو که نه وي غیر مجتهد وي غیر مجتهد وي هغه هم امیر المؤمنین جوړېدی سي ولې نور مجتهدین به له ځان سره په خوا کې ونیسي د هغو په مشوره د هغو په رأیه به فیصلې کوي کارونه به د هغو په مشوره او په دې باندې جاري کوي یو څه نور شرایط دي په هغو کې به انشاءالله د سبا ته بحث استغفر الله تعالى لي ولكم ولسائر المؤمنين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين